الفت نثري کلیات. لیکوال: ګلپاچا الفت. راټولونکی: محمد اسماعیل یون. ویونکي: آمنه. غوره نثرونه: ژوند. د یوې چینې اوبه دي، څوک یې د زرو په جام کې څښي، څوک یې د خاورو په کنډولي کې. هغه چې نه دا لري نه هغه په لپه کې راخلي. په اوبو کې هېڅ فرق نشته، فرق په لوښو کې دی. د شا او ګدا فرق په لوښو کېږي. د اوبو په خوند هغه څوک ښه پوهېږي چې ډېر تږی وي. هغه لاروی چې له بیدیا نه ستړی ستومانه راځي او تنده یې ډېره زیاته ده، دا اوبه ډېر خوند ورکوي. هغه دهقان چې په سره غرمه کې لو کوي او خولې پرې راماتې دي، دا اوبه د هغه لپاره ډېر لوی نعمت دی. یو شپون چې له غره نه تږی راکوزېږي او په چینه باندې خوله ږدي، د اوبو په خوند ډېر ښه پوهېږي. یو بل سړی چې یخ سیوري ته په ارامه چوکۍ ناست دی، ښایسته سراحي یې له څنګه ایښې ده او په ښو ګیلاسونو کې اوبه څښي، له اوبو هغه خوند نشي اخیستلی. هو، ده د لارویو او د شپنو تنده نه ده لیدلې. په سره او ټکنده غرمه کې یې لو نه دی کړی، ځکه هغه تلوسه په ده کې نشي پیدا کېدی. چا چې اولږه او تنده نه ده لیدلې، هغه د خوړو اوبو پوره خوند هم نه دی لیدلی او د ژوند په کیف نه دی پوه شوی.